ښه د نن ورځې درس یو پیوټ ټیبل وایو پکښې کې یو پیوټ چارټ وایو د پیوټ ټیبل څخه هدف دا دی مثلا دا یو ډیټا ده دا ما جوړه کړې ده فقط ډیټا مې راچوی ده او دغه ډیټا فکر کوم تاسې ورچولی سئ څه رقم ورلوېږي ورچولی سئ که نه سئ ورچولی ما په دې خاطر باندې مخکې ورچولی ده چې بیخي ډېره ډیټا ده صحیح دی او دا چې ټوله دلته په صنف کې ورواچوم یعنې تقریبا د یوې ورځې درس وخت نیسي په دې خاطر باندې ما ټول راچوی هېڅ عملیه نه ده پکښې کې اجرا سوې فقط ډیټا ورلوېدلې ده دا ډیټا دا رقم ده چې مثلا په څلورو ولایتو کې مثال درته وایم تاسو په یو شرکت کې سیلز منیجر یاست یا مثلا پر یو بل پوزیشن باندې کار کوئ دغه شرکت مثلا د میوو شرکت دی میوې خرڅوي د ده د سټورو نوم یو د کندهار سټور په نامه باندې دی بل د کابل سټور په نامه باندې دی بل د هرات سټور په نامه باندې دی بل د مزار سټور په نامه باندې دی په کندهار او کابل او هرات او مزار شریف کې تاسو برنچونه لرئ صحیح دی اوس کومې میوې مثلا د کندهار په مارکیټ کې خرڅ شوي دي کومې مثلا د کابل په مارکیټ کې خرڅ شوي دي کومې مثلا د هرات په مارکیټ کې خرڅ شوي دي او کومې مثلا د مزار شریف په مارکیټ کې خرڅ شوي دي په څو باندې مثلا یو درزن کیدې په 2 ډالره باندې مثال دا ډالر علامه او دغه علامې خو تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه ورته انتخاب کړئ چې کومه علامه غواړئ چې ور یې کړئ صحیح دی دا موږ په اوله ورځ باندې ویلي وه اوس د دې پرایس چې دی دا مثلا 2 ډالره دی ټوټل مثلا څو درزنه مثلا خرڅ شوي دي مثال دا فقط مثال یا څو درزنه یا څو کارټنه یا څو کریټه مثلا خرڅ شوي دي 8 که چیرې یو دانه په 2 ډالره باندې سي 8 ضرب 2 یو سل 4 دیش کېږي یوازې دغه فرموله دلته اجرا شوې ده چې ډي ضرب ای دا ضرب دا مساوي کېږي په دې باندې او دا فرموله فکر کوم جوړولی بیا سي دا خو موږ په اوله ورځ باندې وویل چې څه رقم جوړېږي نو دغه ټیبل ته لرې د 4 ولایتو ډیټا در سره ده صحیح دی اوس د 4 ولایتو ډیټا در سره ده ستا څخه مثلا د دغه کمپنۍ یا د دغه شرکت مشر ته وایي چې وایي ته د دغه ډیټا دا خو په دې ځای کې تقریبا ټول 15 کلمه دي شاید دا 950 کلمه وي شاید دا 9,000 کلمه وي شاید دا 10,000 کلمه وي اوس دوی درته وایي ته د دې مثلا هغه دغه څونې خرید و فروش شوی دی په دا ټولو ولایتو کې دا ماته راوښیه دا که چیرې مثلا دلته 15 کلمه ده که چیرې دا 15,000 کلمه وي دا خو د سره څخه در اخره پر چې ورته تشریح کوې چې مثلا په کندهار کې څونې خرڅ شوی ده په کابل کې څونې خرڅ شوی ده په مزار شریف کې څونې خرڅ شوی ده هغسې په ترتیب سره در اخره پر چې دغه کوې تشریح کوې ورته شاید 1 ورځ 2 ورځ 3 ورځې وخت څخه ونیسي نو د دې لپاره موږ دغه رقم یو ډیټا لرو د دې لپاره موږ د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو د پیوټ ټیبل وظیفه دا ده چې موږ تاسو ته د دغه ډیټا سمري راباسي موږ که غواړو چې د دې ډیټا سمري راوباسو اول د وار زه راځم په دې ساحه کې کلیک کوم په دې ساحه کې چې مې کلیک وکړي راځم و انسرټ ته په انسرټ کې پر پیوټ ټیبل باندې کلیک کوم پر پیوټ ټیبل باندې چې مې کلیک وکړي د دغه ساحه وینې دا د انتخاب یې کړله شاوخوا ټوله صحیح دی دا هلته معلومیږي درته دا ټوله انتخاب شوله که چیرې ستا هدف دا وي چې دغه ټوله ټیبل څخه یا د ټوله ډیټا لپاره ته پیوټ ټیبل جوړ کړې نو ته فقط دلته کلیک کوې راځې پر پیوټ ټیبل باندې کلیک کوې او که چیرې ستا هدف دا وي چې ته په دغه ډیټا کې فقط غواړې چې یو څه اندازه یې دغه کې سلیکټ کړې مثلا د دې ځای څخه تر دې ځای پورې غواړې چې سلیکټ کړې هغه بیا کولی شې چې پر دا رقم باندې سلیکټ کړې ور واچې دی دا دی تر اف دا هم اف او دا هم اتلس تر اف اتلس پر دی راځي مګر ستا هدف دا نه دی چې ته یوازې در دغه اف اتلس پر دغه کې سلیکټ کړې ستا هدف دا دی چې د دغه ټوله ډیټا دپاره ته یو ټیبل جوړ کړې صحیح دی نو د دې لپاره راځې پر دا پیوټ ټیبل باندې چې د کلیک وکړئ راځې یو سلیکټ ا ټیبل اور رینج دا ټیبل دا به خپل الریډي سلیکټ شو یا غواړې چې د دغه ټیبل ډیټا راواخلې لنډیز یې ولیکې او یا غواړې چې مثلا مخکې تا یو ټیبل جوړ کړی دی یا په اکسس کې ډیټا سره ده یا یو بل اکسل فارم دی په هغه کې ډیټا سره ده هغه بیا کولی شې چې د دې ځای څخه هغه فایل فقط سلیکټ کړې مثلا کوم ټیبل دی هغه ټیبل که چیرې دلته موجود وي فقط هغه سلیکټ یې نو د دې ځای څخه بیا کولی شې چې د هغه ټیبل دپاره پیوټ ټیبل جوړ کړې صحیح شو د دې څخه وروسته د دغه دپاره د پیوټ ټیبل چې دی په کوم ځای کې غواړې چې کښېږدې په دغه ورکشیټ کې غواړې دا خو یو ورکشیټ دی چې موږ تاسو ویلي وه
په دغه ورکشیټ کې غواړئ چې دا پیوټ ټیبل یو جوړ کړئ یا د لنډیز یې جوړ کړئ که یا یو بل نوی ورکشیټ ورته خلاص کړئ زه غواړم چې نوی ورکشیټ ورته خلاص کړم نوی ورکشیټ چې مې خلاص کړي راځم پر دې ځای باندې اوکې کومه نوی ورکشیټ دا دوهم ورکشیټ دی جوړ شو دغه مو اولنی ورکشیټ دی او دا مو هم دوهم ورکشیټ دی دا پیوټ ټیبل جوړ شو دا ټیبل چې جوړ شو اوس په دې ټیبل کې ته دغه ډیټاوې وراچې چې وا د دغو ډیټاوو لنډیز یې ماته راښکاره کړي مثلا راځې سیټیز راوړې دلته په دې ځای کې ایښې په هرات کې څونې خرڅ شوي دي میوه څونې خرڅه شوې ده او په کابل کې څونې خرڅه شوې ده په کندهار کې څونې خرڅه شوې ده او په مزار شریف کې څونې خرڅه شوې ده دا فقط موږ تاسو دا رقم کوو چې د دې ځای څخه ډرګو راوړې په دې ځای کې ایږدو صحیح دی دا فرق نه کوي که چیرې مثلا د دغې سره واړوو د ځایونه یې سره واړوو وروسته یې زه ځایونه هم بېرته سره اړوم فرق نه کوي یعنې حتمي دا نه دی چې تاسو چې حتما سیټي په رو کې کښېږدئ مثلا ټوټل مثال په والیوم کې کښېږدئ یا یې په کالم کې کښېږدئ خو په ټیبل کې بیا تغییر و تبدیل راځي پکښې کې صحیح دی دا مو اوس مثلا د څلورو ولایتو معلومات وه دا مو را انتقال کړله ورپسې میوې کومې میوې خرڅ شوي دي مثلا دا فروټ دی دا راوړې مثلا په کالم کې اپل خرڅ شوی دی بنانه خرڅ شوی ده اورنج خرڅ شوی دی دا به زه یو څه دغه کمه صحیح دی سایز به ور جوړ کړمه ورپسې مثلا ټوټل یې راوړمه په دې ځای کې ایږدمه دا اوس د هغه ټوله ټیبل دغه ټوله ټیبل دی د دې ټوله ټیبل سمري په دې ځای کې راغله چې په هرات کې ستاسو سیب مثلا څونې وتلي دي کیلې څونې وتلي دي او اورنج نارنج څونې وتلي دي که چیرې زه د هغه ټیبل سلیکټ کړمه صحیح دی راسم و هوم ته په هوم کې به دا ډیټا به یې په منځ کې راولم اوس شاید ډېر ښه درته معلوم شي صحیح دی دا د اپل مربوط دی دا د کیلو مربوط دی دا د اورنج نارنج مربوط دی او دا ټوټل دی په هرات کې ټوټل په دغونې اندازه باندې وتلي دي په کابل کې ټوټل په دغونې اندازه باندې په کندهار کې ټوټل په دغونې اندازه باندې او په مزار شریف کې ټوټل په دغونې اندازه باندې وتلي دي نو د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې د پیوټ ټیبل څخه استفاده وکړو اوس که چیرې ستا هدف دا وي چې ته مثلا پر دغه پیوټ ټیبل باندې کلیک وکړې دا فروټ راوړې په دې طرف کې کښېږدې او سیټي یوسې په دې طرف کې کښېږدې بیا کولی شې چې پر دې رقم باندې دا یم اپل بنانه اورنج دا یم هرات کابل کندهار مزار شریف او ګران ټوټل صحیح دی او یا غواړې چې مثلا دا دواړه په دې طرف کې کښېږدې په دې طرف کې چې کښېښوده اول د واره د اپل په باره کې د سیب په باره کې معلومات درکوي چې په هرات کې څونه وتلي دي په کابل کې د څونه وتلي دي په کندهار کې د څونه وتلي دي او په مزار شریف کې د څونه وتلي دي دا کولی شي چې موږ پر دغه منفي باندې کلیک وکړو دا ډیټا پورته شي پر دې منفي باندې کلیک وکړو پر دې منفي باندې کلیک وکړو ډیټا پورته شوله هغه ډیټا نه معلومیږي چې دغه شوي په کومو ځایو کې مثلا خرڅ شوي دي فقط مازې د اپل دا درکوي چې ټوټل د دغونې پیسو دا وتلي دي د کیلې دا درکوي ټوټل د دغونې پیسو ده او نارنج دا درکوي ټوټل د دغونې پیسو ده دا فقط یو مثال دی تاسو شاید د ټوکرانو یو دوکان ولرئ مثلا ټوکران هم پکښې خرڅېږي ساعتان هم پکښې خرڅېږي بوټونه هم پکښې خرڅېږي د هغه لپاره هم کولی شئ چې پر دا رقم باندې یو پیوټ ټیبل جوړ کړئ د خپلې ټولې ډیټا څخه او شاید دا رقم وي چې مثلا په کندهار هرات زابل مزار شریف جلال آباد په ټولو ځایو کې مثلا دغه ولرئ مرکزونه ولرئ یا په اصطلاح باندې هغه برنچونه ولرئ د دغه ټولو برنچو ډیټا تاسو کولی شئ چې سمري پر دې رقم باندې راوباسئ یعنې اوس ستاسو په فکر باندې تاسو که چیرې دغه تشریح کوئ ډېر به اسانه او که دا تشریح کوئ ډېر به اسانه دا ټیبل یې ډېر اسانه دی نو د دغه ډیټا د سمري لپاره موږ تاسو د پیوټ ټیبل څخه استفاده کوو